لدنیا لاړلو سپیڅلي ځوانان مرګي پناکړل خولي ځوانان غیرت شملي پي مودام پسروي د خاور لاندې دي خغلي ځوانان دومره مغرور پزما کا مګد قدم هغه لدی دنیا دی تلی ځوانان چاچی داوی پدی خدای کولی هغه هم خاور دی خوړلې ځوانان چې په دنیا باندې رجنا کول ډیر په ارمان لا دنیا تللی ځوانان چې دنیا گئی پسې بولی ونی پتور خاور کشول غلی ځوانان راشا انسان شتا کبر مکوا خاور تزید خوی مغرور مکوا الله تخوا عاجزی دکنا پچم گوند کی دمر شور مکوا هر یو انسان تا د انسان ګمان کړه د غریب چتا پیغور مکوا چې کوم په وسکستان کم خلق دی په هغه خلق باندې زور مکوا د چا د درد پوری خندا مکوا لوبي د چا پزړن زور مکوا بیا به ارمان پسې ارمان بکوي ډېر بد ګمان او بد دستور مکوا انسان تمرا سیتمنا مکړه بیزایا ما پښا ظلمنا مکړه طلب دین وی زور اوره مټه خاورې بشي مغرور خو یو نا مکړه پپلار نیکو دی مزارونه جوړ شول پردو حقو باندې جنگونه مکړه د خدای دنیا دا پس الله تپاته دنیا په مخ دې نزونه مکړه د چا فریاد خپل فریاد وګړه د جاهلانو عادتونه مکړه زړه دې د مینې محبت نه ډکړه د خدای د پاره نفرتونه مکړه څنګه پسرو شونډو خاندېږي ګرانا ورستا پټیر ډیر وژړېږي ګرانا نکیر منکر چې در تراشی مختا لکه چې پاڼه بار پیږي ګرانا نکیر منکر پسوال جواب شي در سرا لکه چې پاڼه بار پیږي ګرانا قبر عذاب دې زړه نه ماهروا یو ورځ په قبر کې خخېږي ګرانا کفن دې شک دې خبر یې کنا پدې خبره کراسېږي ګرانا هلتا حساب عملونو کیږي په میزان طلب او درېږي ګرانا پدې دنیا کې نیکرونه وکړه بیا په خپل عمل کړېږي ګرانا پدې دنیا کې عاجزي پکار دا خوې د ملنګ او ملنګي پکار دا کا کامیابی غواړي په دواړو جهان د پاک الله سره دوستی پکار دا د دنیا مینا هیڅ قیمت نه لري مینا د خدای او د نبی پکار دا
سب انسان سب مستی وی خدای کو د پاک الله تابعداري پکار دا چې خلکو پار نصیحت پاتې شي داسې ګل رنگ شاعری پکار دا رحمان ولی ورتا لیکلی صدی دغه پژوند کې عملی پکار دا رحمان ولی ورتا لیکلی صدی دغه پژوند کې عملی پکار دا دغه پژوند کې عملی پکار دا کلام د ډېر ګران محترم جناب رحمان ولی مقبل په आवाज د ارشاد احمد شاکر والسلام